الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. قدرمندو محترمو درنو خويندو، نن د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو هغه مبارک فرموده، هغه مبارک حدیث تاسو ته رسوم چې په هغه کې د ښځې د څلورو کارونو متعلق یو لوی انعام بیان کړی دی. حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: اذا صلت المرأة خمسها، کله چې زنانا پنځه وخت لمونځ وکړي، دا فرض لمونځونه، وصامت شهرها، او دا د روژې په میاشت کې مکمل روژه ونیسي، یو دا چې د حیض یا د نفاس شپې وي په هغه کې خو دې ته معافي ده، هغه نور روژې په ښه اخلاص باندې ونیسي. وحفظت فرجها، او دا د خپل فرج د خپل عورت د هغې ساتنه له هر قسمه حرام کار، له هر قسمه غلط کار څخه وکړي چې هر هغه کار په شریعت کې منع وي. زنانه د هغه څخه خپل ځان وساتي، د هر حرام کار نه ځان وساتي. او واطاعت زوجها، او د خپل خاوند اطاعت کوي، چې کله هغه یو امر ورته وکړي امر یې پر ځای کوي، او چې کله هغه په کور کې نه وي دا یې د کور د اولادونو د مال حفاظت کوي. دلته یوې نکتې ته تاسې ټول دا فکر ولرئ چې که چیرې خاوند و میرمنې ته داسې حکم، داسې امر کوي چې هغه د شرع مخالف و، نو بیا په دغه کې پر زنانې باندې دغه امر یا حکم منل لازم نه دی، ځکه په بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، یعنی د ګناه په کار کې چې په کم کار باندې الله رب العزت ناراضه کیږي، په هغه کې د مخلوق دپاره اطاعت یا امر منل نسته. نو دلته هم که چیرې زنانې ته خپل خاوند داسې حکم وکړي چې د شرع مخالف وي، پر ښځې باندې منل لازم نه دي. هر هغه امر پر دې باندې لازم دی چې ویې مني چې هغه د شرع سره موافقت لري، د شرع خلاف نه وي. نو چې کله زنانه دغه څلور کارونه په اخلاص باندې وکړي، مثال پنځه وخته شل لمونځ په هغې کې سستي ونه کړي، ځکه د سستي متعلق چې کله ځینې پاتې کله څنګه یې کله څنګه یې، نو د هغې متعلق په قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس د افسوس کنده دې وي د قیامت په ورځ دې د هغه کسانو دپاره عذاب وي چې دوی د لمانځه هېرېدونکي لمونځ هېروي. د دې آیت کریمه تر تفسیر لاندې مفسرین او شارحین وایي چې دلته هغه کسان مراد دي چې په لمانځه کې سستي کوي، کله د یو مجلس په وجه باندې، کله د یو فلم کتلو په وجه باندې، کله د نورو لهو لعب و ساتونو په وجه باندې هغه لمونځ تر خپل وخت واوړي، یا دا چې مازدیګر لمر ژړ شي دوی لمونځ کوي، سهار دومره ناوخته شي چې لمر راختونکی دوی لمونځ کوي،
هم هر وخت چې کوم لمونځ چې تر خپل وخت ډېر وزن دیږي په هغه کې د یو کار په وجه باندې ډېره سستي راسي، نو د هغو کسانو دپاره بیا دغه د قیامت په ورځ باندې عذاب دی او د دوی دپاره د افسوس کنده ده. خو که د یو اشد ضرورت په وجه باندې د یو مشکل په وجه باندې چې د هغه څخه چاره نه وي دغه لمونځ وځنډېږي، په هغه کې بیا د دې ورونو دپاره یا زنانو دپاره شرعي کوم مشکل بیا هم نشته. خو لیکن باید لمونځ د هر کار څخه د مخه سي، هر کار چې څوک کوي که هغه ضروري وي که نه ضروري، تر خپله وسه پورې باید لمانځه ته اهتمام ولري، لمونځ تر هغه کار د مخه کې. او دا شان د روژې په میاشت کې روژې په ښه شان باندې ونیسي، او چې کله ماهانه مریضي یا د نفاس مریضي زنانۍ ته راغلې وي په هغې کې وخوري، د هغې بیا وروستی کې قضایي راوړي، او دا شان د خپل ځان د خپل فرج او د خپل عورت ساتنه او حفاظت وکوي له هر حرامه څه، او د خپل خاوند هغه امر ومني چې کوم د شرع سره موافقت لري، نو دې ته بیا د قیامت په ورځ باندې وویل سي چې قیل لها ادخلي الجنه من ای ابواب الجنة شئت. دې زنانې ته دغې ښځې ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې ته جنت ته داخله سه، من ای ابواب الجنة شئت، د هر باب څخه د جنت چې ستا خوښوي، د هرې دروازې څخه د جنت چې ستا خوښوي، بس هم په هغه دروازه باندې جنت ته داخله شه. څومره عجیب انعام دی، څومره عجیبه لوی فضیلت دی په دې څلورو کارونو کې چې د قیامت په ورځ به دې نیکبختې زنانې ته ویل کېږي چې کومه دروازه ستا خوښي جنت ته په هغې دروازې باندې داخله شه. بیا نو د جنت ژوند دی، د هغې نعمتونه دي، د هغې راحتونه دي، د هغې خوشحالۍ دي، بیا د دغې زنانې مبارک وي. نو معززو خویندو، درنو او قدرمندو پتمندو خویندو، دغه څلور کارونه اسانه کارونه دي. هره زنانه، هره زموږ خور هغه باید دا عملونه په ځان کې راولي چې د قیامت په ورځ او دغه خوش قسمتي او نیکبختي زموږ خور ته وویل شي چې کومه دروازه باندې ستا خوښه وي، ستا ورته شوق کېږي، په هغې دروازې باندې و جنت ته داخله شه. نو دا به د هرې خور دپاره ډېره لویه کامیابي وي د هغې دنیا. او چې کومه خور په دې دنیا کې دغه څلور کارونه کوي، په دې دنیا کې به هم ورته خوشحالي وي. کله چې خاوند د زنانې نه خوشحاله وي، څومره زنانې باندې خوشحالي وي. او کله چې دا کارونه وکړي، مثال روژه نیول سوله، لمانځه ته اهتمام سو، د اولادونو ښه حفاظت و ساتنه سوله، په شرعي طریقه باندې برابرول سوله، شرعي تعلیم پکول شه، نو دا ټولو کې الله تعالی رضا کېږي. چې کله الله رب العزت رضا سي د دغه انسان سه، نو بیا په دې انسان باندې رحمتونه کوي، غمونه ترې لرې کوي، په کور کې، په اولاد کې، په مال کې، د خاوند په کاروبار کې برکت اچوي. الله رب العزت دې موږ او ستاسې ټولو خویندو ته توفیق نصیب کړي چې په دې باندې عمل وکړي. او هرې خور څخه، د هر ورور څخه دا هیله او خواهش لرم چې هغه یې تر بلې خور ورسوي، چې ټولې دا د نبي علیه الصلاة والسلام فرموده واوري، د هغه دا مبارک قول واوري او عمل وکړي، د عمل جامه ورباندې واغوندي. دا صحیح حدیث دی، په ډېرو احادیثو کتابو کې راغلی دی، لکه طبراني شریف کې په 5م جلد 14مه صفحه کې رقم الحدیث 4598 او صحیح ابن حبان 9م جلد صفحه 471 رقم الحدیث 4113 او دا شان مسند احمد رقم الحدیث 1418. دې ټولو روایت کړی دی، صحیح حدیث دی. الله رب العزت مسپاره مخلص تعالی مو خوشاله او کامیاب لره. ستاسې ورور، ستاسې د دعاګانو فهیله، حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.